داسې خلک به تاسو هم لیدلی وي چې د هغه ژبه نښلي، خبرې نښلي، خبرې نشي کولی، لکه دا دې ته سټټرز وایي. دې خلکو ته دې ته چې کومه مسله ده د لینګویج د زبان چې دې ته کومه مسله ده دې ته سټټرینګ وایي. اوس دا خلک چې کوم دي دا که تا سره چېرته یوازې ناست وي، کمفرټیبل وي، یا ته ملګری وي، دا به تا سره ښه مزیدارې خبرې کوي. اکثر داسې خلک دي چې هغه به نه نښلي. که دا چېرته یا یره دې باندې راغله یا غوسه شو یا داسې خلکو ته دې ته مخامخ کړو چې هغې نه شرمېږي، هغې سره خبرې نشي کولی، نو دا بیا نور هم ونښلي. اوس د دې مسله څه دی؟ موږ به دا علاج څنګه کوو د دې خلکو؟ اول د دې کوز راځئ وګورو چې دا کیږي ولې داسې. دماغو کې دوه حصې دي چې هغې ته موږ ویرنیکس وایو او بروکس وایو. دا سپیچ پرمیشن کوي دا دوه حصې. ویرنیکس چې کوم دی هغې کې خبرې جوړې شي او ویلېږي بروکس ته. بروکس ته خبره ولیږي. بروکس چې کوم دی هغه بیا زموږ خولې ته یا زموږ د ژبې چې کوم مسلز دي هغې ته، زموږ فیس ته، زموږ مخ چې کوم دی د دې چې څومره مسل دي دې ته میسج وکړي چې دا خبره دی درله داسې به یې کوي. او زه چې کومې خبرې کوم دا بروکس نه ډایرکټ میسج پاس شي، سیګنل یې پاس شي زموږ خولې ته، زموږ سترګو ته، زموږ لاسونو ته چې دا خبره دی داسې به یې کوي. او زه بالکل ښه صحیح لګیا یم تاسو سره. خو که دې کې چېرته هم انټرپشن رالو لغونتې زموږ خوله ترې مخکې شوه، خبره وروستو را روانه دی، یا زموږ خبرې چې کوم دي دماغ چې کوم دي هغه میسج پاس کړي خو زموږ خوله چې کوم دی هغه دې نه مخکې وي، یا یې میسج نه وي پاس کړی زموږ خوله لګیا دی بس دې نه مخکې. د دې وجې بیا څه شی کېږي لکه دې کې یو هغه امبیلنس رالو، دا میچینګ نه کوي. زموږ دماغ چې کوم دی او زموږ سپیچ چې کوم دی دا میچینګ نه کوي خپلو منځو کې. نو دې کې چې کله هم فرق راشي که نه بیا خلک څه شی کوي؟ سټټرینګ کوي. بیا دا سټټرز وي د دې خبرې بیا نښلي. اوس داسې خلک که تاسو سره وي تاسو هسې یو ریسرچ پرې وکړئ، دا ځان سره کېنوئ، ته هغې ته ووایه چې ته ما سره خبرې کوه خو سلو خبرې کوه، تیزه یې ګمه. د هغه ژبه چې کوم دی هغه دماغو نه تیزه وي اکثر. دا ته کېنوه ورته وایه چې ته کومه خبره کوې زه اوس تاسو سره لګیا یم که نه، هغې ته ووایه چې ته کلمه ووایه بسم الله الرحمن الرحیم. هغه به یو خبرې کې هم نه نښلي. چې کله سلو خبرې هغه کوي که نه نو هغه اکثر خلک ما داسې لیدلي دي چې هغه بیا نه نښلي. خو د دې نه موږ ته پته ولګېده چې زموږ دماغ او زموږ د خولې چې کوم کنیکشن دی که نه خپلو منځو کې کوم سیګنل یې پاس کوي نو هغه خپلو منځو کې میچ کېږي نه. مین مسله دا دی اکثر دې باندې چې څومره ریسرچ شوي دي که نه هغه فیل دي اوسه پورې. صحیح ایګزیکټ کوز پته یې چاته نشته چې دا کېږي داسې ولې. خو ډېر خلک ښه شوي دي. ښه شوي څه سره دي اوس په د دې علاج موږ څنګه کوو دې باندې ځان پوه کوئ. ډېر خلک ښه شوي دي هغه سپیچ تھراپي سره. سپیچ تھراپي اوس څه شي ته وایي؟ سپیچ تھراپي داسې ته وایي چې د دې خپل ډاکټران وي. خپل ډاکټران وي هغه دا خلک راغواړي، د دې سکولونه دي خپل. پاکستان کې خو مشکل دی چې داسې وي، خو بهر ملکونو کې د دې خپل سکولونه دي. دا خلک راغواړي، دا سټټرز چې کوم دي دا راغواړي دې ته وایي چې ته به خبرې څنګه کوې، کوم انداز سره به خبرې کوې، ستا د لاسونو طریقه به څنګه وي چې ته کله خبرې کوې. ته چې کله یو سوچ دماغو کې جوړ کړې هغه ته لږ صبر وکړه چې دا خبره ما دماغو کې جوړه کړه دا به زه اوس راوباسم څنګه. نو دا څومره څیزونه دي دا ټریننګ ورکوي دا طریقې. اکثر داسې خلک وي اوس داسې نه دی د دې شروعات چې کوم دی مشومتوب نه کېږي، خو اکثر داسې خلک وي چې هغه 5 کالو پورې بیا بالکل ټیک ټاک شي. اکثر داسې خلک وي چې هغه 15 کالو ته عمر ته ورسېږي هغه خپل هم ټیک ټاک شي، 60 کالو ته ورسېږي خپل هم ټیک ټاک شي. خو ضروري نه دی چې صرف مشومتوب کې به دا خلکو ته کېږي، دا غټو ته هم کېدلی شي چې کله برین باندې چېرته انجري راغله یا بل څه مسله راغله هغې ته هم کېدلی شي. خو اکثر خلک موږ لیدلي دي چې هغه خپله ټیک شوي دي. خو که څوک ټیکېږي نه ډېر زیات وي د هغې خلکو دپاره بیا کېږي سپیچ تھراپي. سپیچ تھراپي چې کوم دی دا تاسو یوټیوب کې هم سرچ کولی شئ چې موږ کوم هغه طریقه وکړو سپیچ تھراپي. موږ کومه سپیچ تھراپي وکړو چې زموږ د کوم خبرو مسله ده دا بالکل ټیک ټاک شي. نو دا یو داسې څیز دی چې د اپریشن سره ګولیانو دوایانو سره دې څیزونو سره نه ټیکېږي. دا مور او پلار چې کله ماشومان وړه وي ماشومان وي نو مور او پلار ته پکار دا دي چې هغه پوه کوي، آرام آرام سره هغې سره خبرې کوئ، خپله سپیچ تھراپي ورکړه چې ته به خبرې څنګه کوې، ستا انداز به کم وي، په کومې طریقې به ته خبرې کوي. اکثر دې سره هم ټیکېږي. خو که چېرته غټ شو خامخا ډاکټر سره کنسلټ کوئ، یو نیورولوژیست ته سایکولوژیست ته ځئ، هغه نه پس په هغه پوهېږي چې د دې مسله څه دی. کېدی شي تاسو ته یو داسې څیز وښیي چې هغه سره انسان بیا بالکل ټیک ټاک شي. مهرباني.